له افغانستان څخه تازه هغه درې ویډیوګانې چې په سوشل میډیا یې لویه غوغا جوړه کړې. په همدې ویډیو کې دغه درې ویډیوګانې در سره شریکوم. ویډیو تر اخره وګورئ او که زموږ په چینل نوي یاستئ نو پښتون ټایم چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. په دې لومړنۍ ویډیو کې ښکاري چې یو طالب وسلوال له یوې ښځې سره ولاړ دی او ښځه په ټوپک ډزې کوي. دغه طالب دغه جنۍ ته د ډزو کولو چل ورښیي او بله جنۍ ولاړه ده ورڅخه ویډیو جوړوي. د دغه ویډیو په غبرګون کې ډیرو افغانانو دا تنقید کړی دی چې طالبانو نور نجونې له ښوونځیو، پارکونو او له کارونو څخه راګرځولي دي او خپله بیا طالبان له نجونو سره داسې مزې او چړچې کوي او د افغانستان د بیت المال مرمۍ مصرفوي. بلخوا بیا ځینې خلک وایي چې یاده میرمن د دغه طالب ښځه ده او دغه ویډیو یې ورڅخه اخیني، یعنې د ښځې خور جوړه کړې ده. له پرون راځي راپورونه راځي چې د افغانستان په ګرمسیرو ولایتو کې کومې نجونې چې له شپږم ټولګي څخه فارغې شوي دي خفه دي او په دې باور دي چې نور به ورته طالب وسلوال د زده کړو اجازه ورنه کړي. نو په همدې خاطر دغو نجونو ډیره دردونکې ترانه ویلې ده چې په دغه ترانه کې وایي چې نن مو د ښوونځي اخري ورځ ده او نورې ټولګیوال یې ورته ژاړي. د سوشل میډیا یو کارکونکي سهیل نور لیکلي دي چې طالب وسلوال له نورو سره دومره دښمني نه کوي لکه څومره دښمني چې دوی له پښتنو سره کوي. هغه وایي چې طالبان په نورو سیمو کې د زورواکو کورونه او باغونه ساتي تر څو څوک ورته ضرر ونه رسوي، خو په پښتنو سیمو کې بیا درک نه لګیږي. هغه وایي طالبانو په پکتیکا کې د درې خان شهید قلعه ورانه کړه. د دې قلعه د ورانولو په ویډیو کې ښکاري چې د ورانولو په وخت کې ټول د خوشحالي چیغې وهي او د دیوالونو ترڅنګ یې ټولې شنې ونې هم له منځه وړي. دا د دې مهال درې تازه ریپورټونه چې له تاسو سره مو شریک کړل. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.